د ایران د بهرنیو چارو وزیر سره د ریاست الوزرا اقتصادي مراسم لیده کاته. سلام ستړي مشئ په هم وکړئ د امپراتور ټي وي یوټیوب چینل څخه تازه او مهم خبر ته. مولا عبدالغني برادر او ورسره مال پلاوي په تهران کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر امیر عبدالحیان سره کتلې دي. د ریاست الوزرا د اقتصادي معاونیت په خبرپاڼه کې راغلي چې په دې کتنه کې په سیاسي، اقتصادي، ښوونیز او کلتوري برخو کې د ګډو همکاریو په تړاو خبرې شوې دي. د خبرپاڼې له مخې د ایران له لارې د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره د افغانستان د سوداګرۍ د زیاتوالي او په افغانستان کې د ایراني پانګوالو د پانګونې په اړه د تخنیکي کمیټې پر جوړېدو هم ټینګار شوی دی. د قانون او صنایعو خونې لومړی مراسیال سخي احمد پیمان وایي ایران ته د افغانستان د جګپوړو چارواکو سفر د دواړو هیوادونو د اقتصادي او سیاسي اړیکو په پیاوړتیا کې په ډېر اغېزناک وي. موږ له ایران سره ډېره سوداګریزه راکړه ورکړه لرو. د افغانستان اسلامي امارت ویان هم پر دې باور دی چې د سیمې هیوادونو ته به د سرپرستو حکومت د چارواکو سفرونه له بریاوو ډک وي. د افغانستان اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته ویلي چې دغه سفر به د باور جوړونې له پلوه له لاسته راوړنو ډک وي او همدارنګه به په بېلابېلو برخو اقتصادي او سوداګریزو برخو کې به هم پرمختګونه ولري او ترڅنګ باید د ځینو بهیرینو چټکتیا هم په پام کې ونیول شي. بلخوا د افغانستان د سوداګریو پانګونې خونه وایي ایران ته تللی پلاوی باید تر ډیره د ایران پر لاره د ټرانزیټ په برخه کې د افغان سوداګرو د ستونزو او صادراتو د زیاتېدو په تړاو خبرې وکړي. د پانګونې او سوداګرۍ خونې لومړی مراسیال محمد یونس مومند هم څرګندوي چې زه فکر کوم چې بېلابېلې ستونزې شتون لري چې ایران ته زموږ صادرات په ځلونو کم دي. ایران ته 15% صادرات لرو خو د کال کابو 2 میلیارډ ډالر واردات لرو. نه په داسې حال کې ده چې د شنبې په ورځ د مولا عبدالغني برادر په مشرۍ 11 کسیز پلاوي ایران ته ولاړ چې د دغه سفر موخه د سوداګرۍ او ټرانزیټ پراختیا او په چابهار بندر کې د شته ستونزو حل بلل شوی دی.